شهید باري فقیر د دغه مشهور روحاني مشر او ملي مبارز اصلي نوم فیواز خان او په قوم محمود خیل اوتومانځی وزیر و. ولس د باري فقیر په نامه پیژانده. دی د سوات د مولوي عبدالغفور باباجي صاحب مرید و او د هغه په مشرتابه یې په 1863 کال د بونیر په غزا کې چې د سرکاوي پر سیمه وشوه فعاله برخه درلوده. د فقیري په جامو کې د وزیرستان په کلیو او بانډو وګرځېده او د انګریزانو پر ضد یې خلک جهاد ته رابلل. په دغه ملي او هېوادپاله کار کې الله باز خان ورسره ملګری و او فقیري صاحب په 1859 او 1818 کال کې د فلسطین په ملي جهاد کې خپله تاریخي مېړانه له ځانه وښودله. په 1872 کال د کرنیل کینز په قومندانۍ د برتانوي پوځ سره په مېړانه وجنګېد. هغه په 1895 کال چې د 1414 هجري سپوږمیز کال سره سمون خوري بالاخره د انګریزانو لخوا په شهادت ورسېدلو. په سپین وام کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د مړینې پر مهال وویل د لوی خدای څخه شکر کوم چې زما غوندې د سړي په لاس یې هم 33 د لوړې رتبې برتانوي افسران ووژل.